السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. دوستانو، نن مې د کرکټ په اړه څو تازه لنډ مهم خبرونه تاسو ته چمتو کړي دي. په دې هیله چې خوښ مو سي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. د خیبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د نړیوالو لوبو د پیلولو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره نمایشي لوبه کوو. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته بلنه ورکړي چې ترڅو په پېښور کې د یوې نړیوالې لوبې د ترسره کولو لپاره ورسي. د خیبر پښتونخوا وزیر تیمور سلیم جګړه وایي پېښور د بهرنیو لوبغاړو لپاره خوندي ښار دی، نو دلته باید بهرنۍ لوبې هم ترسره سي. هغه که نمایشي وي هم باید ترسره سي ترڅو په پېښور کې نړیوال کرکټ پیل سي. یاد دې وي چې د رامیز راجا له دې خبرې وروسته چې پېښور د بهرنیو لوبغاړو لپاره خوندي ځای نه دی او بهرني لوبغاړي پکې لوبو ته زړه نه ښه کوي، وروسته دغه پریکړه سوې ده. او د خیبر پښتونخوا حکومت له PCB څخه په پېښور کې د نړیوال کرکټ لوبو د ترسره کولو غوښتنه کړې وه چې په دې اړه یې د اړیکو د نیولو په اړه څه پریکړه کړې وه. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه پورې په دې تړاو څه نه دي ویلي او په رسمي ډول تر اوسه پورې څه نه دي ویل سوي چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت یا د پاکستان کرکټ بورډ په رسمي ډول داسې غوښتنه کړې ده او که نه. محمد نبی هم د خپل ملګري اصغر افغان د زوی په زیږون خوشحاله او مبارکي ورکړې ده. محمد نبی چې دا مهال په لنکا لیګ کې لوبیږي په خپل فیسبوک پاڼه اصغر افغان ته لیکلي دي: ستا او نوي میلمه حزم افغان د دواړو د زو کړې ورځ د مبارک او بختوره وي، سوکاله ژوند ولرئ. دا ویلو دي چې اصغر افغان په خپل فیسبوک پاڼه د خپل زوی د زیږون خبر په دې ډول سره ورکړی دی چې د الله جل جلاله ډیر شکر ادا کوم چې د زوی په نعمت یې ونازولم. حزم افغان مې پرې نوم ایښی دی، لوی څښتن تعالی دې نیک عمل او دنیا او آخرت کې سرلوړی او بریالی لري. د 2023 کال لپاره د IPL بولۍ سبا ماپښین پیلیږي. دا ځل د IPL بولۍ کوچنۍ دی یا مینیو اکشن ده. تر ټولو ډېرې پیسې له سنرایزر حیدرآباد سره دي چې 42.25 کروړه دي. اته افغان لوبغاړي به هم سبا بولۍ ته وړاندې سي. په دغه اته افغان لوبغاړو کې محمد نبی، زارالحق نوید، کریم جنت، علانور غضنفر، نجیب الله زدران، مجیب رحمان، قیس احمد او نوین الحق هم شامل دي چې سبا به انشاءالله بولۍ ته وړاندې سي. یاد دې وي چې په IPL لیګ کې 4 افغان لوبغاړي د بولۍ څخه مخکې اخیستل سوي دي. رشید خان او نور احمد لکنوال د ګجرات ټایمز لوبډلې سره لوبیږي. رحمان الله ګربز د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې سره لوبیږي او فضل حق فاروقي به د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې سره لوبیږي. د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله د پاکستان کراچي ښار ته ورسېدل چې د پاکستان سره به 2 ټیسټ او 3 50 اووریزې لوبې ترسره کړي. لومړی ټیسټ لوبه به د ډسمبر په 26مه نیټه په کراچي کې ترسره سي. دویمه ټیسټ لوبه به د جنوري پر 3مه په ملتان کې ترسره سي او 50 اووریزې لوبه به پر 10مه، 12مه او 14مه جنوري په کراچي ښار کې ترسره سي. نوین الحق نن یو ځل بیا په بیگ باش لیګ ښایسته په زړه پورې توپچونه ترسره کړل چې د پاکستاني آصف علي وکټ یې ترلاسه کړل. آصف علي په لومړي بال باندې 4 اوریزه پر ووهله، په دویم بال باندې په کیچ اوټ باندې خپل وکټ یې ترلاسه ورکړه. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.